درانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام تاسو زه غوټۍ هرکلی کوم نن د 2018 کال لومړۍ نیټې سره برابره ده نو لومړی په همدې مناسبت تاسو ټولو ته د نوی کال مبارکي وایم د چین د دولت رئیس شي جین پینګ د 2024 کال لپاره د چینی ژبې نړیوال کنفرانس ته په پیغام کې لیکلي وو چې چینی ژبه د چینی ملت د څو زره کلن تمدن د ځیرکتیا او پوهې یوه نمونه او هم د مهمو عامه کلتوري تولیداتو په توګه نړۍ ته د چین یوه ډالۍ ده له تیرو څو کلونو راهیسې په نورو هیوادونو او سیمو کې د چینی ژبې د زده کوونکو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم د 2025 کال لپاره د چینی ژبې د نړیوال کنفرانس شمېرې ښیي چې د همدې کال تر سپتمبر پورې چینی ژبه د شپږ اتیاو هیوادونو په ملي ښوونیز سیستم کې شامله شوې ده دغه ژبه د روسیې، بریتانیې، فرانسې او جنوبي افریقا په شمول د ګڼو هیوادونو له منځنیو ښوونځیو څخه د فارغېدو په امتحانونو او د کنکور په ازموینو کې د مضمونونو د انتخاب په لیست کې هم شامله شوې ده د اړوندې شمېرنې له مخې د HSK یا د چیني ژبې د مهارت ازموینې له پیل راهیسې د ګډون کوونکو د شمېر د زیاتوالي منځنی کارنۍ اندول له 20 سلنې نه پورته دی څرنګه چې د چین حکومت له ویزې نه پرته خپل هیواد ته د بهرنیانو د ننوتلو په اړه یو لړ امتیازونه پلي کړي نو د 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې چین ته د بهرنیانو د تګ راتګ شمېر د ثابت زیاتوالي په حال کې و او شمېر یې 8 میلیونه او 53 زرو تنو ته رسېدلی و چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 10.2 زیاتوالی ښودلی دی دا د دې ښکارندوی کوي چې لا زیاتو بهرنیو سیلانیانو د سیلانیزې موخې په توګه چین ټاکلی دی او له نږدې یې رښتینی چین کتلی دی پرسره پر دی د چین حکومت د چینی ژبې د زده کړې او د مختلفو تمدنونو ترمنځ د تبادلو د پیاوړتیا ډګرونه هم جوړ کړي دي چې د سړي په توګه یې د چینی ژبې نړیوال کنفرانس لیانګژو فورم او کرازیکس نړیوال کنفرانس یادولی شو د چین حکومت د کمربند او لارې د ګډې آبادۍ په چوکاټ کې د کلتوري میراثونو د ساتلو لپاره نړیوالې همکاري پیاوړې کړي دي او کوي یې د چین او د مختلفو هیوادونو او سیمو ترمنځ تګ راتګ او همکاري ورځ تر بلې په زیاتېدو دی درانو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ